د کندوز اوسیدونکي له ښارونو څخه د سوالګرو د راټولولو هرکلی کوي. د ښار اوسیدونکي له ښارونو څخه د سوالګرو ټولول یو مثبت ګام بولي او د امیر المؤمنین شیخ مولوي هبت الله اخندزاده د فرمان ملاتړ کوي. دوی د بېوزلو د کمولو او د دې ډلې د هوساینې د کچې د لوړولو لپاره د میاشتني معاش ورکول غوره لار ګڼي. از فرمان امیرالمؤمنین خیلی زیاد خوشحال شدیم. در قسمت گداها را که از یک معاش معین تعیین کرده و از این به سرنوشت از حالتی که سردچار هستند یک فاجعه بود از این جلوگیری به عمل آمده و در قاطی از بسیار اشخاص دیگه هم بود و را شناسایی که کسایی که مستحق بود برایشان معاش تعیین کردن آنها را از بازار از شهر جمع آوری کردن. خیلی خوشحال هستیم. په ورته وخت کې دوی د دغه فرمان پر عملي کېدو ټینګار کوي او وایي چې ټولو سوالګرو ته باید رسیدگی وشي څو نور په ښار او بازار کې سوالګرۍ ته مخه ونه کړي. خوشی میکنیم از این کارشان که گداها را جمع آوری کردن و برشان معاش تعیین کردن. دیگه گداها از سطح ولایت‌ها جمع آوری شد. بسیار احساس خوشایندی میکنیم از فرمانشان. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارات مشرتابه دولتي ادارو ته امر کړی چې له ښارونو سوالګر راټول کړي او ټولو سوالګرو ته میاشتنی معاش وټاکي.